یو له هغه پروژو څخه ده چې افغانستان په اقتصاد کې به حیاتي رول ولوبوي. هیچ کدام ارگان خارجی در عرصه دیزاین و تطبیقش کمک نه خواسته شده و نه صورت گرفته. اوس مهال د 11 پلونو د جوړولو چارې روانې دي. د قوشتېپې کانال د دوهم فاز چارې چې د بشپړېدو په حال کې دی. د ملي پراختیا شرکت مسؤلین وایي د یاد کانال د دویم فاز کیندنې چارې په چټکۍ سره روانې دي او دا مهال 90% بشپړې شوي. د ملي پراختیا شرکت مسؤلین زیاتوي اوس مهال په دوهم فاز کې 2000 ماشینري کار کوي چې ډیر ژر به کارونه خلاص شي. د ملي پراختیا شرکت زیاتوي چې د دوهم فاز د سربند په برخه کې جدي هڅې روان دي ترڅو یې کارونه بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د قوشتېپې کانال د دوهم فاز چارې اوس مهال په خورا چټکۍ سره په بیلابیلو برخو کې روانې دي چې لله الحمد د دوهم فاز د کیندنې چارې 90% پرمخ تللي دي او پاتې چارې هم د 2000 ماشینرۍ په وسیله په چټکۍ سره پرمخ وړل کیږي. د دې ترڅنګ د ملي پراختیا شرکت په باور هغه ولسوالۍ چې د قوشتېپې کانال له وجې قطع شوي وه خو د 11 پلونو په تړاو په چټکۍ سره کار روان دی او په نږدې وختونو کې به یادې ولسوالۍ بیرته سره ونښلېږي. یوه موضوع چې مهمه ده او د یادولو وړ ده دا چې د قوشتېپې کانال په مسیر کې یو شمېر ولسوالۍ او کلي د دې کانال واسطه قطع شول. ملي پراختیا شرکت هیوادوالو ته د اسانتیا رامنځته کولو په پار په یو شمېر پلونو باندې کار پیل کړ چې اوس مهال د 11 پلونو د جوړولو چارې روانې دي او امید شته چې په راتلونکي نږدې وخت کې د څو نورو پلونو د جوړولو چارې هم پیل کړو. د دغه ملي پروژې یو تن انجینر وایي په یاد پروژه کې کارونه په نړیوالو معیارونو د افغان انجینرانو لخوا پر مخ وړل کیږي. کانال قوشتېپه قسمی که تمام هموطنای ما و کسایی که آمدن از نزدیک دیدن ساختمانایش در پلا و سربند در هر نقطه در ساختمانایش کار با بهترین کیفیت یعنی عالی ترین کیفیت جریان داره و پیش میره و در مجموع کلا پرسنل تکنیکی هم از دیزاینرها و هم از انجینر صاحبای تکنیکی که در ساحه کار عملی را انجام میدن کلا از هموطنای خود ما یعنی شهروندای افغانستان می باشه و هیچ کدام ارگان خارجی در عرصه دیزاین و تطبیقش کمک نه خواسته شده و نه صورت گرفته. تحلیل دا دی چې د قوشتېپې کانال په جوړېدو سره افغانستان له اقتصادي اړخه په ځان بسیا شي. د قوشتېپې کانال د افغانستان یو له ارزښتناک لرونکو پروژو څخه ده چې په دې 4 کلونو کې په لاره اچول شوې ده. یو له هغه پروژو څخه ده چې افغانستان په اقتصاد کې به حیاتي رول ولوبوي. افغانستان به زراعتي کړي او زراعت کې به ډیره مرسته وکړي. که موږ تاسې دمګړې په دنیا کې لوی ستر مملکتونه وګورو هغه مملکتونه وګورو چې باثباته اقتصاد لري باثباته سیاست لري پر ټکنالوژي ولاړ نظام لري ټول له زراعت څخه دغه ځای ته رسېدلي دي. که هغه په دنیا کې ابرقدرتونه دي که هغه په دنیا کې یا کتاز حکومتونه دي یا سازمانونه دي ټول لومړی ګامونه له زراعت څخه اخیستي دي. د قوشتېپې د اوبو لګولو دغه ستره پروژه چې د امکان سنجي مطالعات په 2013 کال کې پیل شوې وه په شمال زون کې ستره پروژه ګڼل کیږي. د قوشتېپې کانال د امو له سیند څخه په کال کې 10 میلیارد متر مکعب اوبه راخلي. د 280 کیلومتره په اوږدوالي د 100 متره په پلنوالي او 8.5 مترو په ژوروالي سره په بلخ جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د شاوخوا 15,000 هکتاره ځمکې د خړوبولو وړتیا لري. د یادې پروژې ټولې منابع او تخنیکي چارې د هیواد له ملي بودیجې او د افغانستان ملي پراختیا شرکت له لوري د 80 میلیارد افغانیو په لګښت عملي کیږي.